والده محترمه وفات شوې ده او اسې زه په دې منبر ولاړ یم دا خبره کوم خو چې زه ځان لشم زه خپل لکه اوښ کې نشم کنټرولولی چې کله ځان لشم څنګه ما خپل کیفیت دی چې زه ځان نشم کنټرولولی سره دی چې انسان که هر څومره ډېر عمر شي خو د خپل مور او پلار ته قشان ماشوم ښکاري خاص کر خپل مور ته صرف دې دپاره چې انسان په سفر ځي د جمعې خطبې له هم زه راتلم سلام او امجي دعا راته وکړه صرف دعا به کوله هغه یو دعا پسې نن مونږ کړېږو زما محترم ورونو ډېر قدر دی مور پلار وکړئ خدمتونه وکړئ دعاګانې ترې واخلئ او دې کې دومره برکتونه دي که دا سبا الله بیا وامخلي او تا نه رضا لاړه هغه دعا سټارټ الحمدلله د هغې دعاګانې به تاسو سره ملګري وي انشاءالله او خلک راغه په قبرونو باندې شالونه غوړئ په ګاونډ کې یتیم دی په ګاونډ کې غریب دی په گاونډ کې یو کونډه رنډه ده په دې سخت ژمي کې ورسره کپړې نشته صادر نشته کوټ بنینې د بچو نشته د هغې د خرچې دپاره تیار نه دی او د بابا په قبر شالونه او قیمتي قیمتي صادرې غوړئ دا نه قبلیږي د الله رب العالمین په نس دا گپ شپ الله سره نه لګي الله فرمایي دا نه قبل دا بلا څه قبول شي دا خو وړې خبرې تاسې ما مثال کې ذکر کړي زموږ خلک خو ګپونه لګوي الله رب العالمین د کعبې خدمت نه دی قبول کړی د مشرک نه چې کله د الله نه غیر بل چا نه مددونه غوښتل یا پلاني راورسېږو یا پلاني راورسېږو اوس هم زموږ زمانه کې خلک شرک کوي که نه یا علي مدد یا فلان یا فلان یا حسن یا حسین یا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحبه یا لویه ځوانه یا کاکا صاحبه یا پیره بابا او فلانې بابا او فلانې بابا دا عقیده چې د چا وه د یو عمل الله نه قبله چې په کعبه کې مو وکړي د حرم په خوا کې د شپې په تاجد ولاړي د حجر اسود په خوا کې امې الله نه قبله نو یو خو که مونږ دا غواړو چې الله رانه رضا شي شرک به پرېږدو الله دې مونږ د هر قسم شرک نه وساتي الله هغه بادشاه دی که دا زمونږ نه رضا شو ټوله دنیا که زمونږ نه خفه شي ټوله دنیا مونږ پسې کنځل وکړي ټوله دنیا مونږ پسې ردې بدې ووایي بیا هم مونږ کامیاب یو او الله سبحانه وتعالی هغه لوی بادشاه دی که الله مکه هغه زمونږ نه ناراضه شو او د هغه غضب او قهر مونږ ته متوجه شو زمونږ د نافرمانو د وجې نه که ټوله دنیا زمونږ ملګري شي د ټولې دنیا حکومت زمونږ لاس ته راشي ټول خلک زمونږ صفتونه وکړي مدح راته ووایي او هم مونږ تاوان وکړو او هم مونږ وبایلله او هم مونږ ډېر غټ خسران سره مخامخ شو په دې وجه باندې د ټولو نه لویه خبره د الله رب العالمین رضا کول دي مخلوق نه رضا کېږي زما محترم ورونو مخلوق کې تاسو وګورئ نږدې نږدې مخلوقات دي په وړو وړو خبرو به درنه خفه کېږي ګیلې به کوي الله رب العالمین هغه ذات دی چې د هغه رضا کې کمال دی د مخلوق رضا کول کمال نه دی ځکه الله قرآن کې فرمایي ورضوان من الله اکبر د الله طرف نه چې تا ته د رضا سرټیفیکیټ میلاو شو ای بنده او تا په باره کې الله وفرمایل او فیصلې ولیکله چې زه د دې فلاني د زوی نه رضا دا ډېره غټه خبره ده هغه الله چې په هر اذان او اقامت کې او د مونځ په هر رکن کې مونږ وایو الله اکبر چې ښکته کېږو رکو ته چې سجدې له ځو الله اکبر چې مونځ شروع کوو الله اکبر هغه اکبر ذات وایي هغه ټول نه لوی ذات وایي چې ورضوان من الله اکبر که الله د نه رضا شو دا ټول نه لویه ګټه ده د دې د پاسه بله ګټه نشته زما محترم ورونو موږ او تاسو له دا معلومول پکار دي چې کله دا دومره لویه خبره ده د الله رب العالمین رضا کول نو دا به په څه باندې میلاویږي د ټولو اول زما محترم ورونو الله سبحانه وتعالی چې د بنده نه رضا کېږي بنیادي اولنۍ خبره توحید دی کم انسان کې چې شرک نعوذ بالله کفر پکې و که دی هر څومره عملونه وکړي ښه انسان دی اخلاق یې ښایسته دي او د ده ظاهره کې خلکو سره ښېګړې هم کوي او داسې ښه نیک نیک کارونه هم کوي خو چې عقیده کې شرک دا ټول اعمال برباد د مکې د مشرکانو په باره کې تاسو ګورئ که نه قرآن کې الله فرمایي دوی به باقاعده څاروي به حلالول اوښان به حلالول د حرم خدمت به یې کوو د زمزم اوبه به یې څکلې او د کعبې خدمت به یې کوو او دغه رنګه چې په دې حرم کې به کوم ځای وران شو به یې جوړولو سیلاب به وران کړو دوی به راغونډ شو چندې به یې وکړي او د حرم ګاونډیان او په حرم کې اوسیدونکي او په حرم کې پیدا او په حرم کې مړه
خو چې شرک پکې یو زما محترم ورونو الله قرآن کریم کې څه فرمایي چې زه د دوی نه دا عمل نه قبلوما چې دوی زما د حرم خدمت کوي د کعبې خدمت کوي او زما میلمانه حاجیان هغوی له اوبه ورکوي. الله اکبر. وګورئ دا غټ عملونه دي، غټ عملونه چې د دنیا د یو سر او بل سر نه مسافر راشي حرم ته بتله. دا ځکه دا حج خو پخوا نه دی، ابراهیم علیه السلام دا ځای جوړ کړی، بلکې د هغې نه مخکې کعبه وه او دې د حرم خلکو به پې اوبه څکلې او ستوان به پې خورول، د هغه زمانې خوراکونه به ورله ورکول. دا د الله میلمانه دي. خو الله فرمایي نیت قبلو. څومره غټ خیرات دی دا، د دې نه غټ خیرات او رشته نه چې تی په حرم کې وکړي او د الله په میلمنو یې وکړي. مسافر خلک تږي او وږي راشي په تکلیف کې او ته ورله شپه ورکړي، ته ورله ځای ورکړي، ته پې خوراک وکړي او ته پې څښاک وکړي او ته د حرم خدمتونه کوي او ته د کعبې خدمت کوي. خو الله فرمایي ولې نه قبلوم؟ دا یو عمل ورله نه قبلوم ځکه چې شرک یې ما سره کړی دی، ځکه چې دوی ما ته هم آواز کوي او لات سخي صاحب ته هم آواز کوي چې یا لات سخي صاحب را ورسېږي، ته خو هم په غیبو پوهېږي که نه او را رسېږي او ډېر مړنی. ځکه چې دوی ما ته هم آواز کوي او هبل شهید ته هم آواز کوي چې یا هبله را ورسېږه، زموږ دا فلانې کار وکړه، زموږ دا فلانې مشکل حل کا، او ته خو په غیبو پوهېږي او د هغه په نوم نظر او منښتې کوي. الله فرمایي په دغه شرک یې نه بخم چې هبل شهید یې را سره شریک کړی دی، منات بابا یې شریک کړی دی، منات چغې به والیا منات او د منات په نوم باندې به قربانیانې او نظرونه او منښتې دا به کولې. او دغه رنګه عزا ابۍ دا یو پیری و د هغې دربار یې جوړ کړی و. دا دربارونه دوی جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د خلکو دا دربارونه جوړ کړي د اولیاو په قبرونو. د مکې مشرکان هم دغه شان قبر پرست و، خو هغوی به ورله صرف شکل جوړو، هغوی به د نیک سړي شکل جوړ کو او به یې درولو او موږ ورله شکل نه جوړو، په قبر کې هم سملولی دی خو د پاسه هم پې جنډې ودرولې دي. موږ ودرولی نه دی دغه بابا او نه د هغه شکل هم ودرولی، خو د هغه په سر هم جنډه ودرولې ده او قبرونه هم ورله پاخه کړي دي او رنګونه هم ورکړي. دا ټول کارونه حرام او ناروا دي. د پاسه پې غلافونه غوړول، غلاف غوړول په یو ځای باندې د اجر او ثواب په نیت دا صرف د کعبې حق دی، د کعبې نه غیر د بل ځای حق نه دی. دا خصوصیت صرف کعبې ته حاصل دی. او خلک راغه په قبرونو باندې شالونه غوړوي. په ګاونډ کې یتیم دی، په ګاونډ کې غریب دی، په ګاونډ کې یو کونډه رنډه ده، په دې سخت ژمي کې ورسره کپړې نشته، صادر نشته، کوټ بنینې د بچو نشته، د هغې د خرچې دپاره تیار نه دی او د بابا په قبر شالونه او قیمتي قیمتي صادرې غوړوي. دا نه قبلیږي. د الله رب العالمین په نس دا گپ شپ الله سره نه لګي. الله فرمایي دا نه قبل، دا بلا څه قبول شي؟ دا خو وړې خبرې تاسې ما مثال کې ذکر کړې، زموږ خلک خو ګپونه لګوي. الله رب العالمین د کعبې خدمت نه دی قبول کړی د مشرک نه، چې کله د الله نه غیر بل چا نه مددونه غوښتل، یا فلاني را ورسېږو یا فلاني را ورسېږو. اوس هم زموږ زمانه کې خلک شرک کوي که نه، یا علي مدد، یا فلان یا فلان، یا حسن یا حسین، یا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحبه، یا لویه ځوانه، یا کاکا صاحبه، یا پیره بابا او فلانې بابا او فلانې بابا. دا عقیده چې د چا و د یو عمل الله نه قبلوي، چې په کعبه کې مو کې د حرم په خوا کې د شپې په تهجد ولاړې د حجر اسود په خوا کې امې الله نه قبلوي. نو یو خو که مونږ دا غواړو چې الله رانه رضا شي، شرک به پرېږدو. الله دې مونږ د هر قسم شرک نه وساتي. دویم زما محترم ورونو، د الله رب العالمین د رضا اسباب په هغې کې لوی سبب هغه زموږ د خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دي. اوله خبره شرک نه ځان ساتل دي، چې شرک نه ځان وساتي بیا به څه قبلې؟ توحید. کوم عقیده به اختیارې؟ کلک توحید. تارونه، بندونه، کوړې، منترې، دا شرکونه، دا باباګانو له تلل، دا جنډو له غوټې ورکول، دا شرکونه به بیا پرېږدي، دا ختم. د دربارونو طوافونه او د قبرونو طوافونه بیا نه کې، دا شرکونو نه به توبه وباسې او د الله په توحید به کلک ودرېږي. لکه څنګه چې الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي چې هغه سو حنیف و حنیف. ابراهیم علیه السلام سو حنیفا وما كان من المشرکین. الله فرمایي مشرک نو بلکې حنیف. حنیف څه ته وایي؟ حنف کې معنا د کږېدو ده. یعنې ابراهیم علیه السلام ټولې دنیا نه میلان کړی او کوږ شوی و. چا طرف ته کوږ؟ الله طرف ته. د الله په توحید کلک ولاړ. د الله رب العالمین په توحید کې نه د بادشاه خبره ومنله، هغه لوی کافر نمرود د هغه خبره یې ونه منله، مقابله یې ورسره وکړه. د الله رب العالمین د توحید په مقابل کې خپل پلار آزر د هغه سپورې، ستغې، کنځلې، ردې بدې قرآن کې شته، په کاڼو د ایشتلو، د سنګسار کېدو دمکیانې او کور نه شړل
دا هر څه برداشت کړ تر دې پورې چې اور ته وغورځوه قوم. بادشاه یې پرېښودو، پلار او قوم یې پرېښودو، وطن یې پرېښودو، کور نه یې وشړلو، هجرت یې وکړو، اور ته غورځېدلې برداشت کړ، خو توحید پرېښودلې برداشت نه کړ. توحید باندې کلک ودرېده. دا عقیده ډېره خوږه عقیده ده، دا ډېره مزیداره عقیده ده زما محترم ورونو. او بل زما محترم ورونو، بیا د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ ته هغه الله رالیږلی دی په حیثیت د رسول آخري پیغمبر، د هغې مقام موږ وپېژنو، د هغې مرتبه وپېژنو، د هغې سنت د دې علم حاصل کو په خپله زندګۍ کې راوړو. او بل موږ ګناهګار یو. اصلي موضوع زما نن دا وه، د الله رب العالمین رضا چې موږ ګناهونه کوو، دا ګناه د چا نافرماني ده؟ الله نه. چې ته د چا خبره نه منې نافرماني کې، هغه خفه کېږي که رضا کېږي؟ اب خپل هغه تا باندې چې کوم دی هغه کم رضا ده به در باندې بنده کړي، نعوذ بالله، دروازه به در باندې بنده شي، ځکه د ګناهونو د وجې نه د الله سخط او غصه نازلېږي والعیاذ بالله. قرآن کې الله رب العالمین یو وړه جمله ویلې، خو ډېره عجیبه جمله ده. قرآن دی د الله کلام دی، نو ډېر جوور کتاب دی. الله رب العالمین فرمایي من یعمل سوءا یجز به. څومره عجیبه خبره، چا چې د بدۍ او د ګناه عمل کوو بدله به ورته میلاویږي، یجز به. یو وړه خبره ده، داسې دومره نیمه کرښه هم دې ټکي نه ده نیولې. من یعمل سوءا یجز به. د قرآن د تلاوت په تلاوت دوران کې دا ځای راواړوه، داسې نیمه کرښه هم نه ده نیولې. خو داسې یو عجیبه دمکي ده او تنبیه ده زما او ستا دپاره چې یو سړي کې لږ ایمان او د الله خوف وي، دا جمله یې والله چې وجړقوي داسې چې الله فرمایي ګوره چې عمل دې د ګناه وکړو بدلې ته تیار شه. د دې جملې په تشریح کې علما او سلف او مفسرین لیکلي، وایي دې نه دا معلومیږي چې هرې ګناه سره خپل سپېرهتوب تړلی شوی دی، هره ګناه سره خپل بېبرکتي، سپېرهتوب، نحوست، د هغې یو عقوبت او د هغې یو سزا او د هغې یو پریشانی دا ضرور تړلی شوی دی. دا به نه وی چې زه به کوم ګناه او بیا به ته وایې چې ما نه به الله خوشحاله او راضي وي. نه، الله فرمایي بدلې ته تیار شه، بدله به درته خامخا میلاویږي. نو دا نن چې موږ باندې څومره پریشانۍ دي، دا نن چې کوم حالات دي پریشان کن، د دې اصل وجه زما محترم ورونو هغه دا ده چې موږ د الله رب العالمین د رضا هغه اسباب پرېښي دي. چې الله رب العالمین په کومو اسبابو رضا کېږي، خوشحالي یې موږ پرېښي دي. دا کوم ایتونه چې ما ولوستو دې کې الله رب العالمین حکم کړی دی چې بندګانو ما نه بخښنه وغواړئ. کله چې زموږ د ګناه د وجې نه د الله رحمت او د الله رب العالمین رضا په موږ بندېږي، نو دا به بیرته څنګه کولاویږي؟ عجیبه خبره دا ده چې الله رب العالمین بیماری هم ذکر کړي، مرض هم ذکر کړي، الله دومره رحم والا دی. او بیرته راته په قرآن او حدیث کې د هغه مرض علاج هم ذکر کړی دی. زموږ دومره مهربان الله. الله رب العالمین دا مرضونه ځای په ځای ذکر کوي چې ګوره دا ګناه دا ګناه ده، او بیا د مختلفو قومونو واقعات راته وایي چې ګوره دې قوم دا ګناه کوله، دې به دا کوله، دې دا کوله، دا مې داسې عذاب باندې تباه کړو، دا مې په داسې عذاب، څوک مې په ځمکه راښکل، ځمکې مې ورته وشلولې لکه قارون په شان ته، او دغه رنګه بعضې نور قومونه، او دغه رنګه څوک مې په دریاب په سیلابونو تباه کړه لکه فرعون، چا باندې مې سیلابونه او طوفانونه راوسته لکه نوح علیه السلام قوم، په چا باندې مې زلزلې او چغې راوستې لکه د صالح علیه السلام قوم، د شعیب علیه السلام قوم، څوک مې په سیلۍ تباه کړه لکه د هود علیه السلام قوم، عادیان. او الله رب العالمین فرمایي بعضې مې داسې کړه لکه د لوط علیه السلام قوم، نعوذ بالله، بدکار او زناګانې به یې کولې، بېحیي پکې وه، نو هغې له ټولو عذابونو نه ناشنا عذاب ورکړی. ټول عذابونه خطرناک کرکجن عذاب دا دی، چونکې دوی بدکاری کوله او بیا بدکاری د نارینهو سره. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دا هغه عمل دی چې د دې نه مخکې هېچا په کائناتو کې نه و کړی. په دې دنیا کې انساني تاریخ کې قرآن کې الله فرمایي دا تاسو هغه ګناه کوئ، د لوط علیه السلام قوم ته وایي چې دا ستاسو نه مخکې هېچا نه دی کړی، لکه د لوط علیه السلام د قوم نه بعد دا ګناه او دا ګندګي شروع شوې ده والعیاذ بالله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سلف ډېر تقوادار هغه فرمایي وایي که الله موږ ته قرآن کې دا نه وی ویلی چې د لوط علیه السلام قوم دا ګندګۍ کولې موږ به دا ګناه نه پېژندلو. دې نه معلومېږي چې معاشره ډېره پاکه وه، دا زموږ د صحابو بیا وروستو د تابعینو د تبع تابعینو دا دورونه ډېر پاک وو. وایي دا موږ نه
پیژندل داسې ملا کېږي چې نعوذ بالله نارینه دي نارینه سره بدکاري کوي دا خو څاروي هم نه کوي څاروی ځناور هم دا کار نه کوي او انسان دومره پرېوځي والعیاذ بالله انسان دومره ذلیله شي او بله ناشنا خبره دا ده چې قرآن کې الله رب العالمین د نارینه او د زنانه بدکارۍ ته زنا ویلې دي ته زنا نه ده ویلې دي ته خبایث او پلیتي ویلې ده دې ته ډېر سپک نومونه الله ویلي ګندګي ورته ویلې ده پلیتي ورته ویلي چې کانت تعمل الخبائث دا کلو والا د لوط علیه السلام د قوم دوی خباستونه کول دوی پلیتۍ نه کول یا د زنا نه ورته ګنده نوم اخیستی دی والعیاذ بالله الله رب العالمین څه وکړه دوه ناشنا عذابونه یو یې د اور په کاڼو ویشتل ځکه زناکار سنګسارول پکاري بدکار انسان والعیاذ بالله د اور په کاڼو او بل یې ټیکلي الټه کړه ځکه دا کار یې ډېر الټه کار د انساني فطرت خلاف د انساني فطرت نه الټه کار الله رب العالمین په یو کلي الټه کړه او وی دا ځمکه لاړه بره اسمان طرف ته او هلته نه راالټه شوه ځمکه بره او دا د ځمکې دا مخ چې کوم دی دا ښکته او نعوذ بالله ښکته دا ځمکه راوغورځېده تاسو هسې تصور وکئ چې په یو ځای کې داسې عذاب راشي په چا باندې هسې لږ سوچ کې راواله دا ډېر خطرناک عذاب دی الله خو ارحم الراحمین دی الله رب العالمین خو ډېر رحم والا ذات دی الله خو دې بنده باندې ډېر خفه کېږي او ډېر ورته دا بنده ګران دی او ډېر رحم پې کوي ودود ذات دی مینې والا دی خو چې کله الله رب العالمین دا قسم عذاب ورکوي معلومیږي دا چې دا کار ډېر ګنده کار دی چې الله رب العالمین دومره غصه شوی دی ورته چې رب العالمین د اور په کاڼو پې باران کړی او کلي پې الټه کړي دي او تباه کړي دي او تر دې پورې چې اوسه پورې وایي څوک په هغه علاقه تېرېږي هغه ځمکه فصل نه کوي ته خو یې که نه چېرې جاپان کې ناګاساکي هیروشیما باندې 1945 کې امریکې اټم راغورځولی او هلته اوسه پورې خلک وایي چې فصل نه کېږي د امریکې اټم بسوي د الله رب العالمین د اټم نه پناه غواړه الله رب العالمین عذاب نه هغه ځای ګنده دی هغه ځای اوسه پورې چې کوم دی وحشتناک دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله غزواتو ته تللو په سفرو باندې صحابو سره او په دې علاقو به تېرېدل دا د صالح علیه السلام علاقې به راتلي دا د شعیب علیه السلام علاقې به راتلي دا د سمودیانو علاقې به راتللې دا د صالح علیه السلام او دغه رنګه دا مختلف قومونه چې تباه شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابو ته فرمایل وایي دلته مه ایسارېږئ او چې په دې علاقه تېرېږئ جاړئ دلته به جاړئ الله ته چې یا الله داسې عذاب نه موږ وساته دا د متقینو کیفیت اوس که موږ لاړ شو موږ به خاندو هلته که اوس موږ بالفرض لاړ شو هلکه دغه ځای دلته عذاب راغلی کېدای شي موږ به ګپ شپ لګوو ځکه زموږ زړونه بل شانته دي زموږ زړونه دي ګناهونو دومره سخت کړي دي چې سره جړا نه راځي سترګې مو وچې شولې دا ډېرې بدبختۍ علامه د چا چې وایي سترګې وچې شي او د الله د یېرې نه نه جاړي دا د بدبختۍ علامه ده والعیاذ بالله او د مؤمن بنده زړه به وي رقیقي نرم وي او دا چې د الله خبره ورته کېږي د رسول ګناه تې کله وشي یا داسې د جنت او جهنم دا خبرې د آخرت د قیامت د حالات رایت کې دی الله رب العالمین ته جاړي داسې مختلف قومون حالات رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل وایي دې ځای کې به دمې نه کوئ لکه مرګري په سفر روان یې هلکه دلته دمه کوو چای به وڅکو لږه ډوډۍ به وخورو بیا به ځو نبي علیه السلام فرمایل نه د کومه ځمکه باندې چې عذاب راغلی یو بل دلته دمه نه کوئ او دویم دا ځکه دا د عذاب ځمکه ده او دویمه دا ده چې په دې ځمکه باندې کله تېرېږي په دې علاقو کې نو هغه د ګناهونو هغه بد اثرات را یادوي چې الله په دې څومره خفه کېږي او جاړئ الله رب العالمین ته او پناه ترې غواړئ چې یا الله د داسې عذابونو نه موږ وساته داسې عذابونه چېرته به موږ باندې نازل نه شي نو د الله رب العالمین د نافرمانو نه پناه غوښتل پکار دي زما محترم ورونو او مؤمن دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې ځای په ځای کوم ګناهونه او جرمونه ذکر کړي فوراً چې ته ګورې الله رب العالمین ورپسې فرمایي ای بنده دا ګناه که دې کړي توبه وباسه بخښنه به راته وکړم سبحان الله توبه څومره ښکلی عبادت دی الله رب العالمین به ډېر خوشحالېږي هغه رب العالمین موږ ته بیرته چلم ښیي بیرته راته طریقه م راښیي چې بنده ته توبه ماته وباسه په توبه باندې په استغفار باندې ستا مخکني ټول ګناهونه معاف شي خالد ابن ولید د اسلام سخت دشمنو پلار یې ډېر غټ دشمنو د نبي علیه السلام او دی هم ډېر لوی دشمنو او په احد کې چې څومره شهیدان صحابه شوي دا د ده د لاسه شوي ځکه چې نبي علیه السلام کوم 50 صحابه په هغه جبل رومات ودرولي په کنډاو چې دې ځای نه راخوځېږئ د غشو ماهرین چې دې ځای نه دشمن په موږ حمله ونه کړي چې کله مکې مشرکانو شکست وخوړلو وتښتېدل اول مسلمانانو ته الله فتح ورکړه 700 کسان مسلمانانو 3000 کافرو ویې ځغلول کافر
صحابه موږ د هغوی د زنانو پانزیبونه کتل چې پنسي ښکته کړی منډې والې ښځې ځان سره راوستې منډې والې هر څه ترې پاتې شو خو د نبي حکم مات شو. الله دې ته سوچ کوه د نبي یو حکم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت چې ماتېږي څومره سزا راځي او پاکو خلکو مات کو پاک خلکو صحابه 50 کسانو ته چې نبی علیه السلام ویلو که زمونږ غوښې مارغان وخوري مه راکوزېږئ خو ملګري راکوز شو په خپل اجتهاد بیرته الله قرآن کې وایي چې ما معاف کړي دي ځکه چې په خپل اجتهاد راکوز شو چې مړه خو نبی علیه السلام مطلب دا و چې دشمني په میدان کې نو مه راکوزېږو دشمن خو وتښتېدو ځئ چې کوزېږو هغه امیر ورته ویل عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه چې ګوره نبی علیه السلام زه تاسو باندې امیر کړی 500 کسانو باندې مه کوزېږئ چې څو پورې نبی علیه السلام اجازت نه لري 40 کسان ترې راکوز شو صرف 10 کسان پاتې شو نو 10 کسان خو بیا هغه پوره فوج نشو کنټرولولی خالد ابن ولید په لاره کې سوچ وکړه لکه دا خو موږ یې راوزغلولو دې وخت خالد ابن ولید مشرک دی وی تختولو راځئ چې په دغه ځای ورتاو شو مقه ځای باندې نظر پرېوتو کوم ځای چې نبي علیه السلام په ګوته کړی چې دې ځای نه به مونږ ګوره خرابېږو نقصان به دې ځای نه کېږي او دلته د دنیا دا غټ غټ جرنیلان نه دي دا کافرم د نبي علیه السلام دا سیرت ګوري دا جنګي آلات هغې وایي چې دا څومره هوښیار پیغمبر و چې ده په هر فن کې دومره مهارت دی چې د جنګي میدان هغه کمزوری پوینټ ګوره ده ته معلوم دا خو د وخت یو لوی جرنیل و چې څنګه یې ویلي مقه ځای نه دشمن راغی چې کوم کمزوری پوینټ نبي علیه السلام ښودلی مقه واقع شو مقه سې وشو هغه خالد بن ولید په دې ځای پې بېرته ورتاویږو چې راغه 10 کسانو به څه مقابله کړی څه غشي بشي وورول 10 واړه شهیدان او پې راتاو شو او اچانک حمله وه اچانک حمله او یا غټ غټ صحابه دا چې شهیدان شوي دا نبي علیه السلام پکې زخمی شو په سر مبارک ولګېده غاښونه مبارک شهیدان اننګې مبارک هغې کې د خود کړی د اوسپنې ننوتې چې کله صحابي راایستلې ابو عبیده بن جراح هغې سره هغه غاښونه مبارک یې راووته د نبي علیه السلام او مخ مبارک نه وینې روانې شو سر مبارک نه وینې روانې دي عبدالله ابن قمیه ظالم راغی په سر یې ګزار ورکړو نبي صلی الله علیه وسلم له سر مبارک نه وینې مخ مبارک د نبي صلی الله علیه وسلم د وینو مبارکو نه ډک دی دومره تکلیف دا د چا د لاسه ورسېد خالد بن ولید خبره مې استغفار او توبه پورې کوله د توبې مثال در کوم او په دې کې یو بل کس دی چې هم ډېر سخت جنګي کمانډر دی وروستو د اسلام دپاره غټ کمانډر ثابت شوی دی دې مشرکانو په صفونو کې یو بل دی عمرو بن العاص عمرو بن العاص میندو به بچي چې یرول د نوم دی ورته اخسته داسې زمری هغه هم دې کې دی او وخت په وخت چې سخت جنګونه کړي دي مسلمانانو سره دې دواړو کړي دي نورم کول خو دا پکې تکړه کمانډرانو او دا دواړه د فتح د صلح د حدیبیې نه بعد چې کله په شپږم کال د هجرت د نبي علیه السلام او د مشرکانو منځ کې هغه لوز ولیکلی شو چې 10 کالو پورې به جنګ بندي نور بس جنګ به نه کوو یو بل سره به کار نه لرو هلته نور شرطونه موږ د قیصه دغه طرف ته نظر دې دواړو سوچ وکړو الله چې چاته هدایت کوي یا د اسلام غټ دشمنان دي او د دوی د لاسه اسلام ته وخت په وخت په هر جنګ کې ضرر رسېدلی او یا دواړه سوچ کوي خو بیل خالد ابن ولید د عمر ابن العاص نه دی خبر او عمرو بن العاص د خالد ابن ولید نه دی خبر ټول ځان سره وایي چېرې دا خو د الله پیغمبر دی موږ په ګڼ تعداد کې وسله ډېره ټکنالوژي زموږ ډېره قوت هم ډېري او هر کله موږ شکست خورو هر کله موږ ناکامیږو او دې په موږ کامیابېږي زموږ منصوبې ناکامیابېږي او مرګري هم ډېرېږي او دغه رنګه فتح هم زیاتېږي واقعي چې دا د الله پیغمبر دی دا خبره حقه ده خالد ابن ولید ځان سره سوچ کوي را روان دی هیچا ته حل نه وي په مکه کې پټ را روان شو مدینې ته د نبي علیه السلام خدمت ته را روان دی عمرو بن العاص ځان له را روان دی او په دې لاره کې یو بل نه دواړه کمانډران د مشرکانو نه دي خبر اچانک چې مدینې ته نږدې کېږي یو ځای کې دواړو یو بل ولید وایي څه کې لکه چېرته رواني بل دوی ته څه کې ته چېرته رواني بس اخر هغه د زړه خبره یو بل ته وکړه یاره ما ډېر سوچ وکړو ډېر جنګونه مو کړه د مسلمانانو سره او د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف هم ډېر دغه وکړه ځان ستړی کړو خو هغه وخت په وخت الله غالبه کوي او موږ وخت په وخت ذلیله کېږو کمزوري کېږو دا د الله حق پیغمبر دی نور خو ما اراده کړې چې زه توبه وباسم هغه ورته زه هم توبه وباسم که نه دواړه یو بل ته د زړه حال وي نو دغه ځای کې دواړه ملګري شو لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته لکه دا څومره لوی لوی ګناهونه دي کړي ټول نه غټه ګناه پکې شرک پروت دی بیا دې نه علاوه چې نور کوم ګناهونه دي او بیا دا لوی لوی صحابه هم د لاسه شهیدان شوي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دوی د لاسه چې کوم دی زخمی شوی دی او د دوی د لاسه چې کوم دی تللی دی هجرت یې کړی دی مدینې ته خو چې انسان په صدق توبه وباسي استغفار وغواړي الله رب العالمین د هغه ګناهونه معاف کوي
دواړه راغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې او صحابه چې ورته ګوري په مدینه کې دا کوم ځوانان راغه دا څنګه چل دی دا دواړه څه کوي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شو څنګه راغی ځوانان وایي جی بس په دې تیرو ټولو کارونو ستومانه وایي ښه ولې وایي بس تاسو د پیغمبرۍ او د رسالت حقانیت باندې پوه شو ته د الله حق پیغمبر او دې دپاره راغلي چې د شرک او کفر نه نن بعد توبه ستا ملګري به یو په هر قدم په قدم سفر او حذر کې به نور ستا د دین د دین اسلام دفاع کوو او دا د ذلت او د شرک لاره نوره مونږ پرېږدو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خوشحاله شو داسې خوشحاله مخ مبارک یې وپړقېده او وی فرمایل یو ناشنا جمله نبی علیه السلام وفرمایله وایي نن د مکې جګرونه مونږ ته الله راوغورځول دا د مکې جګر و کنه دا دواړه دا خالد بن ولید او عمرو بن العاص رضی الله عنهم جګر چې کله خراب شي ټول بدن سره خرابېږي که نه بس بیا ډېرې بیماریانې به درته راځي او جګر داسې څیز دی چې دا بدن کې برابري نو د دې د لاسه دا بدن کې قوت او فایده اخلي او چې کله دا خراب شي بدن کمزوری کېږي که ښه څیز هم خورې تا له بدېږي ښه څیز به خورې تا له بدېږي ډاکټر به ته وایي دا مه خوره دا مه خوره جګر دی خراب ګرم څیزونه مه خوره دا ښه څیزونو ته به دې زړه کېږي نه به یې شي خوړلی که ودې خوړه نقصان درکړي نبي علیه السلام دې دواړو ته د مکې جګرونه وویلې وایي دا د مکې جګرونه دي الله موږ ته راوغورځول او بیا خبره مې اصل کې دې پورې کوله دا واقع مې غرض و دې کې مې یو فایده وه ځکه مې بیانه کړه مختصر الفاظو کې اوږده قصه وه ما خلاصه بیانه کړه په دې کې دې دواړه چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره دا بیعت کوي کلمه وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس مبارکو کې لاس ږدي نو خالد هم کلمه وویله عمرو بن العاص هم کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خو چې کله ویلي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دا لاس راوګد که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فورا یې بیرته راښکلو دې ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیران شو ما لک یا عمر ولې عمر بن العاص ته ما لک یا عمر ولې عمر ته خو د اسلام او د دین او د ایمان راوړلو په نیت راغلی دا لاس دې ولې رسته کړو ای د الله نبي یو خبره را یاده شو څه خبره در یاده شو یو شرط لګوم او یو تپوس کوم وایي څه شرط دی و شرط مې دا دی چې زما ګناهونو سره بس چل کېږي ابه ماف شي که نه دغه سوال کوم دا تپوس کوم هغې نه یریږم د خپل تیر ژوند نه یریږم د اسلام دشمني مې چې کړې ده هغه د الله نافرمانۍ مې چې کړي دي هغه مونږ چې ژوندی لوڼه خښې کړي دي هغه مونږ چې د یو بل مالونه تباه کړي دي هغه مونږ چې کوم ظلمونه کړي دي زمونږ د لاسه چې کوم صحابو باندې ظلمونه شوي او ستاسو ملګرو باندې په مکه کې د دې د لاسه بیا تاسو مدینې ته راغئ او بیا د جنګونو کې مختلف کسان زمونږ د لاسو نه ولګېدل تا به څه کېږي دې سره مې غم دی قیامت کې به د الله سره چې میلاوېږم بیا به څنګه چلي الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای عمر آیا تا ته پته نشته چې ان الاسلام یهدم ما کان قبله الله اکبر کله چې انسان کافر وي کلمه ووایي د الله توحید او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت قبول کی د دې اسلام راوړلو په وجه مخکني ټول ګناهونه وران شي ختم شي الله ستا په دې نن کلمه ویلو به زه ګارنټي در کوم ستا ټول ګناهونه معاف کېږي بس اوس کلمه وایم کلمه یې ویل بیا به نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د عمرو بن العاص په باره کې وایي اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص خلقو اسلام راوړی او عمرو بن العاص ایمان راوړی الله اکبر ایمان خو د زړه کې کنه نبی علیه السلام ته الله په وحي وښوده چې دا سړی د زړه نه راغلی نبی علیه السلام یې د هغه زړه ګوایي ورکړله چې دا مؤمن دی او د ایمان راوړلو الله اکبر نن د صحابو دشمنان دغه عمرو بن العاص رضی الله عنه ته هم کنځل کوي عمرو بن العاص دته او د مور ته هم کنځل کوي نعوذ بالله د صحابو دشمنانو کتابونه وګورئ په دې نیټ کې دا ګندونه وګورئ دا صحابو دشمنان کوي دا هغه عمرو بن العاص دی چې د بیا وروسته د کفارو کپرې ماتې کړي مصر د فتح کړی دی فاتح مصر دی او دغه رنګه د اسلام دپاره یې وروسته بیا دومره کارنامې کړي دي چې د ده یو هغه تاریخ ته لږ راوچت که د عمرو بن العاص رضی الله عنه ته به حیران پاتې شي یو کس مې داسې د ناول شکل کې کتاب لیکلی غالبا عنایت الله دی که هغه التمش دی ما خپله پړاو کړی و حجاز کې آندي په نوم باندې خو هغه داسې یو داستاني غوندې شکل ورکړی نور چې تاسو د خپل تاریخ وګورئ د عمرو بن العاص حیران بشئ او د خالد ابن ولید تاریخ بیا وګوره چې اولنی جنگ
اولنې جنگ چې خالد بن ولید رضی الله عنه کړی دی او پاغې کې د شرکت کړی دی نو پاغې کې د په لاس کې څو تورې ماتې شوې 9 تورې اولنی جنگ لچ نبی علیہ السلام لګل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگي موته کې فرمایلی وکنه امیر ورله څوک مقرر کړو زید بن حارثه کدی شهید چې بیا بسو کبیری جعفر رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی کاغه شهید چې بیا بسو کبیری عبد الله بن رواحه او کاغه شهید شو خپل امیر په خپل مقرر کړي د سلورم نوم نبی علیہ السلام وانه خست خو دا درې یاد کړه پته ولګي د صحابه ته درې وړه شهیدان کیږي په نمبر مکه نمبر باندې شهیدان وګد قصه صحابه به په خپل راولګي د پدې جنگ پدې ګرمۍ کې پدې جنگ شروع دی او خالد ابن ولید له جنډه ورکړله بل بته زموږ امیر شول او اوس اسلام راوړی دی اولنی جنگ کې شریک دی خو مسلمانانو به دومره د مرګرو قدر کو نوې ملګری دی وایي ته پته و چې دا جنگي دی کمانډر دی تکړه دی همت والا دی جنگونو کې ډېر ماهر و په هغه ورځ چې اولنی جنگ د اسلام د پاره کړی دی او میدان ته وردنګلی دی په هغې کې د په لاسو کې 9 تورې ماتې شوې تاسې دې ته سوچ وکړه ستا په لاس کې ته یو چاړه نشي ماتولی چې اوسیس پې ماتې او توره مکمل د اوسپنې توره او دا په څومره قوت سره به در خطا کړي دي دشمن ته چې د په لاس کې 9 تورې ماتېږي و یو یمني توره وه چې دا صرف ما سره اخره کې پاته شو یو یمني توره 9 تورې زما لاس کې دومره په جذبه جنګېدلم په ځان نه پوهېدلم دې کافرو بس کپرې مې ولالوزولې خالي الله اکبر صحابه ورته حیران شو دا څومره زړور دی دا څومره تکړه دی او وروسته زمانه کې چې کله بیا د ابو جهل زوی ایمان راوړو عکرمه بن ابي جهل نو عکرمه خالد او عمرو بن العاص او ابو عبیده بن جراح سلمہ بن اکوع او داسې غټ غټ صحابه دي ته کمانډران د نبی علیہ السلام د دې تاریخ چې وګوره حیران به پاتې شي یا د اسلام دشمنانو یا استغفار توبه وکړه الله ته او سشو صحابه شو رضی الله عنهم ورضوا عنه الله قرآن کې فرمای سرټیفیکیټ الله ورکي الله وی زره دوی ناراضه او دوی زمانہ رضا دا موت لپاره یو خوشخبری ده کومه هر څومره ګناه کړی نافرمانی انسان کمزور دی نن الله ته یو وخت یا کا او الله جرګې نه غواړي الله رب العالمین تا نه شرمای دا درته نه وای چې شابه 10 مليان او 10 مليان براولي او 10 اجیان صاحبان او استاد کورنۍ جرګه او به بلغي په مینس کې توبه وباسي نه د خپل کمرې دروازه ځان پسې بند کا او 2 منټه الله رب العالمین ته وخت ته یا الله نن نباز ما زندگی بدله بس سمې چې کړي ژوند تیر شو مرګ پته نه لګي کله برازي الله ما معاف ته بیا ګوره څنګه تبدیلی راځي الله رب العالمین دې معاف کړي ټول ګناهونه معاف شي استغفار سره توبه سره دا دروازه الله رب العالمین کلاوه کړی ده قرآن کې الله رب العالمین د متقین او بندگانو په صفت کې فرمایي چې دوی د پېشمنی په ټیم کې د الله رب العالمین نه بخښنه غواړي وبالاسحار هم یستغفرون سوره ال عمران کې الله رب العالمین فرمایي دی وجه نه صحابه چې کله تهجد وکړه اوس خو خسته وګدي شپې دي زه د تاسو ټول ملګرو ته دعوت در کوم زه خپل هم کمزور یم ځان ته اول ویم چې وګدي شپې دي د موبایل شوق ډیر مکوئ وختي ودکېږي په دې نیت چې ان شاء الله اذان نه به ګنټه مخکې 45 منټ مخکې زرا پاسېږم او ښه مزیدار ښکلي اوږده اوږده هغه رکعتونه کوئ اوږده اوږده سورتونه پکې وایئ قیام کوئ او صحابه به چې کله وایي دا تهجد وکړو سار ټیم به نږدې شو دې وخت کې به استغفار کوو ځکه چې الله قرآن کې داسې مؤمنانو صفت کړی چې دوی باندې بخښنه غواړي استغفار نو بخښنه د الله رب العالمین نه غوښتل لکه مونږ خو دومره ګناهونه نه دي کړي لکه دې خلکو چې کړي که نه ما خالد بن ولید صحابه وجلي د نبي علیه السلام دشمنو خو چې کلمې یې ویله توبه یې ویستله استغفار یې غوښتی الله ما معاف الله څه کړو معاف یې او معاف یې نه کړو یوازې بلکې د خپل دین په خدمت کې استعمال کړو چې کله دې په رښتیا توبه ویستله الله رب العالمین به ما او تا سره بیا دا کار کوي ګناهونه به هم درته معاف کړي بیا به د آینده زندګۍ کې په نیکو کې استعمالوي ذکر به کې تلاوت به کې ښه کارونه به کې کمزورو خلکو سره به تعاون کې صدقې به ورکې او د خیر ښېګړې کارونه به کې الله رب العالمین به دې بیا په دې کې استعمالوي دا به د دې دلیل وي چې ته الله ته ګران یې او الله رب العالمین ته محبوب یې هغه ګناهونه به بیرته په څه بدلېږي په نیکو باندې به بدلېږي چې قرآن کې الله رب العالمین څنګه سوره فرقان کې فرمایي چې الله فرمایي زه د دوی دا سوره احزاب کې فرمایي د دوی دا ګناهونه په نیکو باندې الله رب العالمین فرمایي زه بدلوم او دغه رنګ زما محترم ورونو بل اخیری حدیث ویما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مم د دې واقع سره لګیږي دا خبره لکه خالد ابن ولید رضی الله عنه او دغه رنګ عمرو بن العاص او دا غټ غټ صحابه چې اوله کې د اسلام خلاف کلمې ویله توبه ویسته استغفار وکړو
الله رب العالمین هغوی د جنت مستحق وګرځول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین هغه دوه کسانو ته خاندي څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره لایقه خندا ده. دي که موږ خپل عقل نه چلو چې د الله رب العالمین کوم صفت راغو کنه قرآن کې حدیث کې موږ به ظاهري معنا کو حقیقت بچا تسپارو الله رب العالمین. بس موږ نبی فرمایي زموږ ایمان دی چې الله رب العالمین هغه دوه کسانو ته خاندي چې دا یو کس را لګېدلی دی کافرو او د لاسه مسلمان څه شو شهید شو او مسلمان یې کوم ځای ته ولېږلو جنت ته د لاسه لاړو. بیا څه وخت بعد د کلمه وویله د قاتل دا چې مسلمان یې وجلی او د کلمه وویله او د اسلام ته راغو او بیا د الله رب العالمین په لاره کې جنګېده او دی بیا پکې شهید شو یا په خپل مرګ باندې وفات شو او الله یې ګناهونه معاف کړي او بیا چې سبا له قیامت کې ګوري دواړه چېرته روان دي هغه کم کس چې د لاسه لګېدلی ورته حیراني دا څنګه جنت ته روان دي. هغه ته وایي چې وروره ته خو مې وژلی وې هغه وخت کې زه ډېر ګناهګار وم نه پوهېدم وروسته مې الله ته توبه وښکلې وه الله رب العالمین زما ګناهونه معاف کړه. دومره مهربان الله دی او دواړه به جنت ته رواني او هغه به پسې خفه کېږي هم نه هغه به ګیله هم نه کوي بلکې هغه هم خوشحاله شي چې د الله جنت فراخه دی زه دې جنت ته راورسولم ته هم جنت کې. بس زما محترم ورونو الله رب العالمین په توبه ډېر خوشحالي الله رب العالمین ته توبې ایستل موږ له پکار دي. غرض مې دا و چې دا نن سبا کوم حالات دي ګوره دا بارانونه بند دي زما محترم ورونو الله رب العالمین خپل رحمت په چا نه بند دی. باران د الله رحمت دی هسې بې صدا نه بند دي. بیماران دي مختلف او دغه رنګه تکلیفونه کې پراته دي سوکړه ده کم چې دا زمونږ مسلمانان دي غرونه علاقو کې اوسېږي دې ورځو کې به واورې وي سږ کال دا نشته دی هلته خشکي ده چینې وچې دي را روان فصلونه هغې باره کې خلک پریشانه دي. زما محترم ورونو دا د انسانانو د رزق اسباب دي دا بارانونه دا واورې چې کېږي دې پسې وروستو یو لوی نعمتونه تړلی شوي دي. نو موږ د الله رب العالمین نه ټول قوم په شریکه استغفار وغواړو الله رب العالمین نه بخنه وغواړو او د الله د نافرمانونو توبه وکړو الله رب العالمین به موږ باندې بارانونه راووري. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قرآن کې الله رب العالمین فرمای نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلې چې زما قومه د الله نه بخنه وغواړئ استغفار وکړئ توبې وباسئ انه كان غفارا الله به ګناهونه معاف کړي هغه غفار ذات دی بخنه کوونکی. یرسل السماء علیکم مدرارا فیدو ته ګوره د استغفار الله به تاسو باندې بارانونه راوورئ پرله پسې او د فایدې بارانونه. ویمددکم باموال وبنین الله به درله مالونه ډېر کړي الله به درله بچي ډېر کړي. څوک چې استغفار ډېر غواړي زما محترم ورونو استغفر الله واتوب الیه همیشه په ژبه دای پټ پټ ځان سره لګي همداسې په لاس کار کوي او په ژبه د الله ذکر کوي استغفار استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب الیه. الله بچو کې برکت اچي الله مالونو کې برکت اچي حلال مال ورکوي لږ به برکتی وي ډېر خلکو سره ډېر مالونه پریشانه وي او د آرام ګولۍ به خوري والله چې داسې ډېر خلک شته تاسو هم پېژنئ خوب نه ورزش مال یې ښه ډېر خو ټینشن کې ډپریشن بیماري تکلیفي نورې بیمارۍ. زما محترم ورونه الله فرمایي ویمددکم باموال وبنین الله به مالونه ډېر کړي الله به بچي ډېر کړي. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله بدر له باغونه سرسبز کی او الله بستاسو نهرونو کی وبروانی کی. دا قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دا زما د کمپیر د مولا خبرې نه دي دا د اسمان د عرش نه هغه نازل شوی کلام د رب العالمین هغې کې الله رب العالمین دا خوش خبرې نه موږ ته راکړې. یو سړی زما بچي نشته استغفار غواړه د دنیا اسباب به مې اختیار خو استغفار ډېر غواړه مال پریشانی ده استغفار ډېر غواړه ګناهونه پرېږده ته ګوره برکتونه به ورو ورو را سټارټ شي دروازې به کولاویږي پریشانیانې به ختمیږي باران نشته استغفار. یو ورځ عمر فاروق رضی الله عنه استسقا دپاره ووته راځئ باران نه کېږي چې دعا وغواړو چې ووته ملګرو ته استغفار وکړئ په خپله مې استغفار وغوښتو چا ورته ویل چې تاسو خو د سره د باران اډونو مو وانخېسته چې یا الله باران وکړي وایي ما د باران چې کوم اصل سبب دی په هغې د الله نه باران وغوښتو چې هغه استغفار دی. وایي الله قرآن کې فرمایي چې استغفار کوئ توبې وباسئ قوم الله رب العالمین ته زه به در باندې بارانونه وروم هغې نه بعد الله رب العالمین باران وورولو. الله دې موږ له د توبو کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې موږ له د استغفار کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې زمونږ د ګناهونو نه موږ له د توبو کولو توفیق راکړي او د هغې په ځای دې الله موږ په نیکو کې استعمال کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا ملګری د دعاګانو درخواست کړی او ملګری د ډېرو مشکلاتو کې راګیر دی دعاګانو درخواست دی او دو ملګرو د خپلو میندو په باره کې دغه رالیږلی چې بیماران دي، الله رب العالمین دې ورته شفای کامله ورکړي. د دې مور پلار ډېر قدر کوئ، دا چې کله یې انسان ډېر متوجه نه وي چې کله یې الله واخلي بیا ورته پته لګېږي د دې نعم البدل نشته، دغه ځای بیا نه ډکېږي، دا داسې یو خالي ځای دی چې دا بیا نه ډکېږي. دا نعمت یو ځل میلاویږي په دنیا کې، بیا دا نه میلاویږي. په دې وجې نه دا د جنت اسباب دي زما محترم ورونو. په معمولي څیز خوشحالېږي. د مور پلار ډېر قدر ډېر احترام وکړي. الله رب العالمین دې د چا والدین چې ژوندي دي الله دې عمرونو کې برکت واچي، د چا چې وفات دي الله رب العالمین دې قبرونه د نور نه ډک کړي، الله دې ورله د جنت باغچې وګرځوي او الله سبحانه وتعالی دې جنت الفردوس کې ورسره زموږ ملاقاتونه وکړي. زموږ والده محترم هم وفات شوې ده او هسې زه په دې منبر ولاړ یم دا خبره کوم، خو چې زه ځان لشم زه خپلې لکه اوښکې نشم کنټرولولی، چې کله ځان لشم څنګه ما خپل کیفیت دی چې زه ځان نشم کنټرولولی. سره دی چې انسان که هر څومره ډېر عمر یې شي خو د خپل مور او پلار ته قشان ماشوم ښکاري، خاص کر خپلې مور ته. صرف دې دپاره چې انسان په سفر ځي د جمعې خطبې له به م زه راتلم سلام او امجي دعا راته وکړه، صرف دعا به یې کوله. هغه یو دعا پسې نن موږ کړېږو. زما محترم ورونو ډېر قدر د مور پلار وکړئ، خدمتونه یې وکړئ، دعاګانې ترې واخلئ او دې کې دومره برکتونه دي که دا سبا الله بیا وامخلي او تا نه رضا لاړه هغه دعا سټارټ یې الحمدلله د هغې دعاګانې به تاسو سره ملګري وي انشاءالله تعالی. صفونه برابر کړئ، مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړئ.